د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د کورونا تازه 58 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په امریکا کې هم په دې تړاو د نویو خبرداریو رپورټونه لرو. قدرمنو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده د وري 25مه. د نن ورځې خبرونه یو څه خاصه ده. زه ښایسته سعادت لامې دا خبرونه د خپل کور څخه ستاسو خدمت ته وړاندې کوم. نو که په ترڅ کې کومه تخنیکي ستونزه پیښیږي نو تاسو مونږه مخکې له مخکې وبخئ او د خبرونې تر پایه موږ سره ملتیا وکړي. د خبرونې لومړي مطلب ته راځم. د امریکا د انتاني ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر انټوني فاوچي ویلي چې که په هیواد کې اقتصادي کاروبار بیرته پیل شي نو د کورونا ویروس د خپرېدو حالت ته البته فوق العاده خطر زیاتیږي. د امریکا ولسمشر د می میاشتې په اول نیټې د قیوداتو په ختمولو یو څه ټینګار کړی و او ویلي و چې عادي حالت د خلکو د ژوند په بیرته راګرځېدو هم غور روان دی. خو د چارو متخصصین له دې اقدام سره زیات موافق نه دي او وايي خطرات موجود دي. په دې اړه نور معلومات د احمد شکیب دوست نه اخلم چې ما سره د میریلند د ایالت څخه په تماس کې دی. دوست صاحب ستړي مشئ، په دې اړه په خپله د ولسمشر او د متخصصینو سپارښتنې څه دي؟ ډیره مننه کوم. تاسو پوهیږئ چې دلته د قیودات به د روانې اپریل میاشتې تر پایه پورې دوام وکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي چې د می په اوله نیټه بیرته د خلکو ژوند عادي حالت ته وګرځي او تجارتي کاروبار پیل شي. خو د چارو متخصصین او ډاکټران له دغه فیصلې سره دومره موافق نه دي. دوی وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو خطر شته. تاسو پوهیږئ چې همدا اوس په امریکا کې تر 9 میلیون زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. له 100,000 څخه زیات خلک دغه وایرس له امله مړه شوي دي او داسې ویل کیږي چې د اپریل تر پایه پورې به 80,000 کسان تلف شي. دا لا معلومه نه ده چې امریکا کې د خلکو ژوند کله عادي حالت ته ګرځي. که تاسو زموږ کار ته وګورئ نو موږ پر یوې نیټې غور کوو. هیله من یو چې د یوې نیټې پر ټاکلو بریالي شو، خو موږ تر هغو داسې څه نه کوو څو د هیواد پر سلامتیا ډاډه نه شو. اقتصادي چارې بیا هم پیل شي نو د سپینې ماڼۍ چارواکي د کورونا وایرس د نویو قضیو د ثبتولو تمه لري. خو په مقابل کې به یې روغتونونو کې تشخیصي ازموینې او د انټي باډي ټسټونه وشي. ولسمشر ټرمپ وایي د ټولو امریکایانو د معاینه کولو اړتیا نشته. احصایې ښیي چې تورپوستان او د لاتین امریکا خلک په غیر متناسب ډول په کورونا وایرس اخته شوي دي. موږ غواړو چې تاسو پوه شئ په خاص ډول د اقلیتونو ټولنې. تاسو باید هڅه او وایروس د خپرېدا په مخنیوي کې مرسته وکړئ څو موږ هغه کسان وژغورو چې ډېر زیانمنېدونکي دي. یو ډېر شمېر خلک د میریلند په بالتیمور ښار کې په کورونا وایرس اخته شوي دي. دغه سیمه چې مرکز واشنگټن ډي سي ته نږدې ده اکثره اوسیدونکي تورپوستان دي. یو مطالعه ښیي چې په میریلند کې د کورونا وایرس تر نیمایي زیات قربانیان افریقایي الاصله امریکایان دي. په افریقایي الاصله امریکایانو کې دغه توپیر زورونکی دی. زموږ ډېرې سرچینې د بالتیمور او واشنگټن پر دهلیز او هغو ځایونو متمرکز دي چې تاسو یادوي. همدارنګه په سپینې ماڼۍ کې چارواکي کوښښ کوي عادي حالت ته د خلکو د ژوند د بیرته ورګرځېدو لپاره یو نیټه وټاکي. زه به یو فیصله وکړم او له خدایه غواړم چې دا یوه سمه پریکړه وي، خو له پوښتنې پرته دا به یوه ډېره لویه فیصله وي چې زه به یې کوم. په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ د امریکایانو پر سلامتیا او خوندیتوب غور کوي، د کورونا وبا د اقتصاد کمزوري کولو ته ادامه ورکوي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن. د افغانستان روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کورونا د ویروس د 58 نورو پیښو خبر ورکړی دی چې 28 یوازې د کندهار په ولایت کې تثبیت شوي دي. د روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید الله مایار نن په یوه خبري کنفرانس کې خبریالانو ته ویل چې په دې سره په افغانستان کې د کورونا مثبتو پیښو شمیر 615 ته رسیږي. ښاغلي مایار زیاته کړه چې له دغو تازه پیښو څخه 28 کندهار، 9 هلمند، 14 کابل، 6 نیمروز، 3 تخار او یو هم په کندوز کې ثبت شوې ده. د نوموړي د معلوماتو په اساس تر دې مهاله په افغانستان کې د کورونا ویروس له امله 21 تنه مړه شوي دي او 28 نور له دغه ناروغۍ څخه بیرته روغ شوي دي. تر دې دمه پورې موږ 4314 مشکوک سامپلونه په مختلفو لابراتوارو د عامې روغتیا وزارت تست کړي چې د هغې له جملې څخه 615 مثبتې پیښې لرو.
د روغتیا وزارت په افغانستان کې د کرونا وایروس پیښو زیاتېدو خبرداري هم ورکړې ده او له خلکو سره غوښتي دي په جدي توګه چې د یاد وایروس د مخنیوي لپاره او د ځان د خوندیتوب لپاره د روغتیا وزارت وقایوي لارښوونې عملي کړي او رعایت کړي. قدرمنو لیدونکو د خبرونې بل مطلب ته راځم. ډاکټره سلیمه رحمان په پاکستان کې مهاجره ډاکټره ده. 28 کلنه سلیمه رحمان د نورو ځوانانو لپاره چې په مهاجرت کې ژوند کوي د حوصلې او سرښندنې یو بیلګه هم ګڼل کیږي. هغه په ژوند کې ډېرې ناخوالې ګاللې دي او ډېرې سختۍ ګاللې دي. د خنډونو سره مخ شوې ده خو خپل هدف ته ځان رسولی دی او د یوې ډاکټرې په توګه د خلکو ترمنځ له توپیر پرته خدمت کړی دی. برېښنا عمرخیل د دې ډاکټر سره د کرونا وایروس د مخنیوي پر ځینو تدابیرو خبرې کړې دي چې راځي په ګډه وګورو. ډاکټر سلیمه رحمان تاسو ته سلامونه او خبرونه ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې راته ووایئ چې اوس مهال تاسو څه کوئ او څه مصروفیت لرئ؟ زه یو افغانه مهاجره ډاکټره یم چې د راولپنډۍ هولي فیملی روغتون کې کار کوم. زه د افغانستان د ترکمن قوم څخه یم چې په مهاجرت کې په خپل قوم کې لومړنۍ ډاکټره یم. آیا په کرونا وایروس اخته ناروغان هم تاسو ته مراجعه کوي او څومره پکې افغانان دي؟ In our hospital we check all the patients. زموږ روغتون کې موږ ټول ناروغان معاینه کوو. که چیرې کوم ناروغ د کرونا وایروس نښې ولري هغه موږ ځانګړي کلینیکونو ته لیږدو. دلته د کرونا وایروس د مریضانو د تداوي څانګه نه لرو. ستاسو ژوند ډیر په زړه پورې دی. که دا راته ووایئ چې د مهاجرو د یو کمپ نه مو څنګه وشو کړی چې ډاکټره شئ؟ Basically I was born in Sawabi camp. زه په 1991 کال کې د ثوابي کمپ کې زیږیدلې یم. کله چې زه د مور په نس کې وم مور ته مې روغتیايي ستونزه پیښه شوه او ډاکټرانو پلار ته مې وویل چې هغه باید داسې روغتون ته انتقال شي چې د جراحي عملیاتو اسانتیاوي ولري. خو پلار مې د داسې روغتون وس نه درلود. پلار مې په هغه ناهیلیتوب وخت کې هوډ وکړ چې که دا ماشوم پیدا شي که نجلۍ وي که هلک هغه به ډاکټر یا ډاکټره کړي. د یوې مهاجرې په توګه مې په دې لاره کې ډېرې ستونزې لیدلې خو مور او پلار مې تل د زده کړې زمینه راته برابره کړې ده. ما ابتدایي زده کړې د کمپ په ښوونځي کې چې د برکت انجیو لخوا برابرې شوې وې ترسره کړې دي. طبي زده کړې مې د راولپنډۍ په طبي پوهنتون کې کړې چې د افغان مهاجرو لپاره یوازې یوه څوکۍ ځانګړې شوې وه او هغه مې ترلاسه کړه. اوس د نسایي ولادي برخې کې تخصص کوم. د خپل کورنۍ په اړه د راته ووایئ چې پلار د افغانستان د کومې سیمې اوسیدونکی و او څنګه پاکستان ته مهاجر شو؟ زما پلار په 80 لسیزه کې د روسانو له یرغل وروسته پاکستان ته راغی. هغه د خپل ترکمنو خپلوانو د جوزجان ولایت له اقچې نه راغی. اکثر افغانان حتی د کرونا د وایروس د ناورین مخکې بیرته افغانستان ته تللی دي. څه شی و چې ته یې دې ته اړ کړی چې پاکستان کې لا تر اوسه پورې پاتې شي؟ Because this country has served us. دا هیواد موږ سره ډیر ښه کړی دي. ډیر اسانتیاوي موږ ته برابرې کړې دي. موږ دلته پیدا شوي او لوی شوي یو. دا د ژوند لپاره یو سولیز هیواد دی. پاکستان زموږ دویم کور دی. آیا افغانستان ته بیرته تللی او څو کلنه وې چې افغانستان ته لاړې؟ No, once I was like when I was a child. زه یوازې یو ځل کله چې 10 کلنه وم د پلار سره افغانستان ته تللی وم چې تذکره واخلم. ډاکټر سلیمه رحمان تاسو نه ډیره زیاته مننه. کور مو ودان خوشاله او کامیاب اوسئ. د کرونا وایروس مخه څنګه نیول کیږي؟ لږ تر لږه د 20 ثانیو لپاره په وار په اوبو او صابون لاسونه ومینځئ. په سترګو، پزې او خولې د لاس وهلو نه ډډه وکړئ. په ټوخي کولو او پرنجي کولو په کرونا وایروس اخته ناروغ د مراقبت، تشناب ته نتللو او پر حیواناتو او خځلو باندې د لاس وهلو وروسته د لاسونو مینځل حتمی دي. نورو خلکو سره د لاس ورکولو
مخمچي کولو او غیږي ورکولو څخه ډډه وکړئ. د هغو څخه چې ټوخیږي او یا برنجي کوي لږ تر لږه 2 متره لرې اوسئ. هغه کوچني څاڅکي چې د ټوخي سره د ناروغ له خولې وځي ویروس لري. ناروغ کسان باید ماسک وکاروي چې مرض نورو ته انتقال نه کړي. د سالمو کسانو له لوري د ماسک استعمال بې ځایه لګښت دی. په عامه ځایونو کې باید لاړې تو نه کړئ. د ټوخي او پرنجي په وخت خپل خوله او پوزه په دستمال او یا هم رسونی وپوښوئ. د تبې، ټوخي او تنفسي ستونزې د درلودلو په صورت کې باید ډاکټر ته لاړ شئ. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا بل پلو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د خوشي کولو د لړۍ هرکلی کړی دی او دا یو مهم ګام هم بللی دی. افغان حکومت تیره ورځ 1 طالب زندانیان او همدارنګه طالبانو د حکومت 10 زندانیان په کندهار کې سره صلیب ته خوشي کړل. په دې اړه رحیم ګل څاروان د نورو جزئیاتو په اړه رپورټ برابر کړی دی. افغان حکومت وایي چې له تیر چهارشنبې راهیسې 311 طالب زندانیان د باګرام له زندان خوشي کړي او د طالب زندانیانو د خوشي کولو لړۍ روانه ده. د ملي امنیت شورا خبر ورکوي چې له نورو زندانونو به هم د طالب زندانیانو خوشي کول پیل کړي او 1500 طالبان به له زندانونو خوشي کړي. د ملي امنیت شورا د زندانیانو خلاصون د ولسمشر د حکم د سولې د بهیر برخه او د کورونا وایروس سره مبارزه بولي. کومې برکې چې حکومت له دغو زندانیانو سره کړي د خپل زندان د مودې بخل پکې یادوي. اته کال مې کړی دی وکالو 4 میاشتې مې تېرې کړې دي. ان شاء الله دې په کولانو ان شاء الله که افغانستان جوړ شو جنګ مونږ کوو. 12 کال کې کړی دوه وکالو مې تېرې کړې دي. د رئیس جمهور د خوا په باندې آزاد. طالبانو هم شل هغه زندانیان خوشي کړي چې د حکومت افرادی بولي. طالبانو دا زندانیان په کندهار کې سره صلیب ته سپارلي. سره صلیب ویلي چې دا زندانیان د افغان امنیتي ځواکونو دوی ته سپارل شوي او دوی د کندهار د والي دفتر ته لیږدولي دي. ملي امنیت شورا ویلي چې د دوی هویت لا ورته معلوم نه دی. خواني طالب چارواکي وایي چې طالبان به هم د حکومتي بندیانو خلاصون ته ادامه ورکړي. ټاکل شوی دا چې په یو ترتیب او نظم باندې او د تفاهم په صورت کې د طالبان د حکومت زندانیان خلاص شي نو په هغه کې به سل کسه مثلا حکومت خلاصوي د سولو په مقابل کې شل طالبان خلاصولي. البته دا اوس به ترتیب وسو د به ترتیبي بیا هم دې ته زمينه برابرولای شي چې طالبان او حکومت بیا یو ترتیب او نظم سره جوړ کړي. د زندانیانو له تبادلې زلمی خلیلزاد هرکلی کړی دی. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر ویلي چې د سولې په بهیر او د تاوتریخوالي په کمښت کې دا مهم ګام دی. دواړه لوري د خپل هڅې چټکې کړي او ژر د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړه لیک مشخص اهداف عملي کړي. سیاسي څېړونکي او د پارلمان غړي دغه زندانیانو خوشي کول د اوربند پورې تړلي ګڼي. وایي به اوربند د خلاصون ګټنه لري. طالبان هم انعطاف وکړي، نرمش وکړي او بین الافغاني مذاکرات ته غاړه کیدي. دغه موضوع په 2 هفتو کې 2 اونیو کې زه په دې معتقدم چل کیږي. ټول دغه موضوعات دا مهم موضوعات مګر ډیر مهم خپل اوربند دی چې اوربند ونشي دغه اعتماد هیڅ وخت کې مې سن راځي چې 15 زندانیان خوشي شي بدون لدی چې اوربند موجودي. خیر اقدام هم دار چې طرف بندیان خوشي کیږي. د دې امید لرو چې په پای کې دایمي اوربند په افغانستان کې راشي او بین الافغاني مذاکرات مستقیما شروع شي. د زندانیانو د تبادلې د وروستي اقدامات په داسې حال کې ترسره کیږي چې لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیل سرک نه لیدل کیږي. افغان حکومت ورته خپل پلاوی ټاکلی خو دا پلاوی طالبانو ټول شموله نه دی ګڼلی. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل. او اوس په همدې اړه تحلیلي موضوع. په ولسی جرګه کې د کونړ ولایت استازی ښاغلی جاوید صافی وایي چې د افغانستان حکومت د یو شمېر بندیانو په آزادولو سره د سولې لپاره خپله اراده ښکاره کړه او اوس پکار ده چې طالبان د افغان حکومت سره د سولې په اړه خبرو ته کینی. نو په همدې اړه به زموږ د همکار جلالزی صاحب مرکه د صافی صاحب سره وګورو. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه ولسی جرګه په مجموع کې د خلکو استازي دي او دوی د خلکو د فکر انعکاس کوي. زما په نظر باندې طالب د قطر څخه خپل پلاوی افغانستان ته رالیږلی و چې د دوی مذاکراتي پلاوی و. د دوی یو څه
جنجال دغه 15 طالب بندیانو په سر باندې راغلی و چې د افغانستان حکومت نه غوښتل هغه پرېږدي. نو په همدې اساس باندې 200 طالب بندیان چې د افغانستان حکومت خوشي کړي دي، دا په دې معنا ده چې د افغانستان حکومت اراده لري ترڅو د طالبانو سره سوله وکړي، او ځینې داسې بندیان چې هغه په دې وخت کې د پرېښودو نه وي، نو کېدای شي د افغانستان حکومت خطر ولري یا دا تضمین نه ورکوي چې دوی به پاینده کې جنگ نه کوي. نو په دغه اساس باندې دوی نه دي پرېښي. خو بناء دغه 200 طالب بندیان چې دوی خوشي کړي دي، دا معنا ورکوي چې دوی سولې ته ژمن دي او باید طالبان د سولې مذاکراتي ټیم د افغانستان حکومت سره کېنوي ترڅو دغه شخړه چې په یو غټه غمیزه ده په ټول افغانستان کې د هر چا غوښتنه د سوله تامین شي. صفای صاحب، څو ورځې وړاندې افغان ځواکونو د داعش یو لوی قومندان په افغانستان کې ونیوه. اسلام فاروقي د دې ډلې یو مهم قومندان ګڼل کېږي. داعش په افغانستان کې فعالیت لري، په شرقي ولایتونو کې هم فعال دی. دغه داعش قومندان نیول به په افغانستان کې د داعش په فعالیتونو باندې څومره تاثیر وکړي، په خاص ډول په کونړ کې؟ تاسو ته معلومه ده چې په مشرقي ولایاتو کې زموږ ملي امنیتي او زړورو ځواکونو د داعش خلاف ډېره سخته مبارزه وکړله، ډېرې قربانۍ ورکړې چې د هغې په نتیجه کې له شینوارو څخه داعش کونړ ته لاړل او بالاخره همغلته هم دوی تقریبا له ماتې سره مخ دي، چې په نتیجه کې د ځینې طالب داعش جنگیالي د افغانستان حکومت ته په کونړ ولایت کې تسلیم شو چې دا په لسګونو او سلګونو تعداد کې. همدارنګه د دوی کوم خارجي اتباع چې دوی نیول کېږي او دغه اسلام فاروقي چې د دوی مشر و، دغه هم د افغانستان د حکومت یوه غټه لاسته راوړنه ده او دغه فشار او زور نتیجه ده. نو دا د افغانستان حکومت لپاره، د ټول افغانانو لپاره، بلکې د نړۍ دغه چې داعش یو نړیواله تروریستي ډله ده، د دوی پر وړاندې یو غټ اقدام دی او یو غټ لاسته راوړنه ده. صفای صاحب، له دې سره به ستاسو په نظر په کونړ کې د داعش فعالیتونه کمیږي او د دې ترڅنګ به زه بله پوښتنه هم مطرح کړم. پاکستان د داعش د اسلام فاروقي دغه مشر یا وبخښئ خپله د اسلام فاروقي د سپارلو غوښتنه کوي. دوی وایي چې اسلام فاروقي په پاکستان کې هم د پاکستان ضد فعالیتونه لري. آیا دا مناسبه غوښتنه ده چې له حکومت څخه یې کړې ده؟ په دې وخت کې موږ د هیڅ ګاونډي سره داسې کوم تړون نه لرو چې د دوی ته د موږ دغسې بندیان ورکړو. اول خو دا دی چې داعش د اسلام فاروقي د افغانستان د حکومت لپاره یو غټ هدف و چې دغه یې ترلاسه کړی دی. زموږ د نافذه قوانینو په رڼا کې به دوی ته سزا ورکول کېږي. بله دا چې د پاکستان سره موږ کوم داسې تړون نه لرو چې موږ خپل بندیان هغوی ته ورکړو، ځکه له دې مخکې د طالب بندیانو چې د حقاني ډله ده، د دغه نوري طالب ډلې دي په پاکستان کې، زمونږ د افغانستان حکومت له دوی څخه بار بار غوښتنه کړې ده ترڅو دوی موږ ته هغه بندیان تسلیم کړي چې ښکاره مثال یې ملا برادر دی، خو دوی مکررا غوښتنه کړې ده د افغانستان حکومت او هغوی رد کړې ده. نو بناء موږ د دوی سره کوم تړون نه لرو او که دغسې بندیان وي نو موږ خپل نافذه قوانین لرو او د دې قوانینو په رڼا کې به دوی ته سزا ورکول کېږي. قدرمنو لیدونکو، ستاسو نه د زړه له کومې مننه کوو چې په پوره حوصلې د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست. د خبرونې بل مطلب ته راځم. په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو له لارې د راډیوي ښوونځي په نوم د 2م ټولګي نه تر 12م ټولګي پورې د تدریس بهیر پیل شوی دی. مسؤلینو او زده کوونکو دا بهیر موثر بللی دی او د وخت د ضایع کېدو د مخنیوي دپاره یې هم ګټور. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمي په دې اړه یو په زړه پورې رپورټ برابر کړی. ډیره مننه. وروسته له هغه چې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې ښوونځي رخصت شوي، د خوست سیمه ییزو رسنیو د راډیوي ښوونځي په نوم زده کوونکو ته د تدریس لړۍ پیل کړې ده. خلکو دا ګام ستایلی دی او په دې برخه کې د با تجربه ښوونکو د ګمارلو غوښتنه کړې ده. دا ماشومان له یوې محلي راډیو څخه د 3م ټولګي کیدونکي تدریس ته غوږ دي. دوی ته هر ورځ د 1 ساعت په موده کې 2 مختلف مضامین تدریسیږي. د راډیو دا ګټه لري چې موږ اوس مکتب نه یو شاګردون دغه وي، شاګردونو د درس هېرېږي چې کله د راډیو ته کیني درس بیا زده کېږي نه ترې هېرېږي درس یې ښه زده وي. اوله نه
د راډیوي ښوونځي دغه بهیر په اونۍ کې شپږ ورځې له 2م ټولګي نه تر 12م ټولګي پورې د ورځې 10 بجې د 11 محلي راډیوګانو څخه پیلېږي او د 1 ساعت لپاره دوام کوي. هر یوې راډیو پرته له کوم امتیازه د یوه ټولګي د مضامینو تدریس پر غاړه اخیستی. دا مسؤلیت د رسنیو جوړیږي، خیر که دا پرته له امتیازه هم وي، نو په دې مسؤلیت سره رسنۍ هغه خپل مسؤلیت ساحه چې د هغه تر ډیره پوره کوي، خلکو ته په کورونو کې د تعلیم یا د زده کړو زمینه برابریږي، نو په دې سره د رسنیو هغه مسؤلیت چې دی هغه پوره کیږي. شاوخوا یوه اونۍ کیږي چې دا بهیر پیل شوی، خو په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې پرون ډول نه اوریدل کیږي. مګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې سره به وکولی شي تر یوه بریده د معارف په ټپه درېدلی بهیر خوځنده وساتي. په دغه اضطراري حالت کې مؤثر دی، تاثیرات شته نسبت دې ته چې موږ په قل کې ښوونځي رخصت کړو. دلته زده کوونکي چې په کورونو کې پاتې شوي دي د ځانګړي مهالویش له مخې راډیو او تلویزیون ته کینی، موږ به په راتلونکي کې حتی دغه ثبت شوي لوستونه دوی ته کورنۍ ته هم ورسوو. هغه زده کوونکي چې په موجوده شرایطو کې له زده کړې پاتې وي په آینده کې ورنه استفاده کولی شي. د ځینو خلکو په وینا که څه هم له راډیوګانو کیدونکی تدریس د ښوونځیو په څیر مؤثر نه دی، خو د زده کړو پر مخ بیولو کې له زده کوونکو سره تر یوه بریده مرسته کوي. د داسې استادانو تدریس چې هغه ښه تجربه لري، تدریس یې ډېر کړی وي، دوی ته ساعتونه ډېر ورکړی شي، او بل د دغه دپاره عامه پوهاوی وشي، عامه ذهنیت جوړ شي تر څو خلک په دې نه پوه شي چې د دې راډیو د لارې کوم درس چې تدریسیږي دا هم د مکتب د درس په څیر هغه ګټور دی او همغه مضامین دي. د شمیرو له مخې د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي په خاطر په افغانستان کې د ښوونځیو په رخصت سره شاوخوا 10 میلیونه زده کوونکي په کورونو ناست دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون. او اوس هم ځینې نړیوال مسایل. د میسیسیپي ایالتي چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ اورښت او بړبکیو ایالت ځپلی او لږ تر لږه 6 کسان پکې مړه شوي دي. چارواکي وایي چې اوس یې په ټول ایالت کې بیړنی وضعیت اعلان کړی دی او د رسنیو په رپورټونو کې ویل شوي چې دغه بړبکیو سخت زیانونه هم اړولي. د میسیسیپي والي او نورو ادارو د خلکو او د هغوی د ملکیتونو د خوندي ساتلو لپاره د ځانګړو تدابیرو خبر ورکړی. مسؤلین وایي چې دغه طوفان او شدید اورښت به نن په الاباما او جورجیا ایالتونو کې هم خپور شي. د دې نه وړاندې د مشترکو حکومتونو د تیلو سازمان او د تیلو نورو تولیدونکو هیوادونو د یکشنبې په ورځ موافقه وکړه چې د تیلو په تولید کې به د ورځې لږ تر لږه 10 میلیونه بیرل کمی راوړي. دا مقدار تیل د نړۍ د مصرف 10مه برخه ده. د مکسیکو د انرژۍ وزیر په ټویټر کې لیکلي دي چې د اوپک سازمان غړو په 9.7 میلیونه بیرل تیلو د کمولو موافقه کړې او دا کار به د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي. د اوپک سازمان دا پریکړه بې سارې ده او د ونډو د نړیوال بازار ثابت ساتلو لپاره شوی. په عین وخت کې د ایران د تیلو وزیر خپل دولتي تلویزیون ته ویلي چې د اوپک د موافقې د مقدار سربیره کویت، سعودي عربستان او عرب متحده امارات به هم په ورځ کې 2 میلیون بیرل تیلو تولید کم کړي چې نړیوال بازار بیه بیرته ثابت پاتې شي. د خبرونې بل مطلب ته راځم. په استرالیا کې د تیر کال وروستیو ورځو کې پراخ ځنګلي اور ولګېد چې له امله یې په زرهاو ژوي، مرغان، خزندې، حشرات او مختلف ډوله نور ژوندي موجودات مړه شوه. اوس یو شمېر خلک لکه د ایډلټ ښار په لوړو تپو کې دا کورنۍ په دې خوشحاله دي چې په سخت وخت کې یې ځینې ژوي ژغورلي. د استرالیا په جنوبي ښار منټن فارم کې په دې سیمه مرکز کې هم ځینو ژغورل شویو حیواناتو ته پاملرنه کیږي. د دې نه وړاندې د خبرونې بل مطلب ته راځم. ساینسپوهان، ډاکټران، ښاروالان او والیان هر یو د کرونا د وبا په مخنیوي کې فزیکي یا ټولنیز واټن ساتل ډیر مهم بولي. البته په دې وروستیو کې په یو جالب ویډیویي پیغام کې ښکاري چې خلک لارښوونو ته پاملرنه نه کوي او که پاملرنه وکړي نو لوی بدلون رامنځته کیدای شي. راځئ دغه رپورټ په ګډه وګورو. ساینسپوهان، ډاکټران، ښاروالان او والیان هر یو په دې ټینګار کوي چې د کرونا د وبا په مخنیوي کې ټولنیز واټن ساتل څومره اهمیت لري. خو د 12 ثانیو ویډیو دا مسله په دې سخت مشکل وخت کې په ډیره ښه توګه واضح کړله. په ویډیو کې د اورلګیت یو څو پلتې څنګ په څنګ ایښودل شوي دي.
یو چې اور واخلي نو نور هم یو په بل پسې اور اخلي. په دې ترڅ کې یو متحرکه پلته له قطار نه ووځي او له دې سره اور هم ځای په ځای ودرېږي. همدا د دې مشهور ویډیو پیغام دی چې موږ هر یو د اور له قطار نه وتلی شو او د کورونا د وبا دا زنجیري اور په ټپه درولای شو. د نور تفصیل لپاره لطفاً راپورټ وګورئ. دا ویډیو 12 ثانیې ده خو په ټوله نړۍ کې په میلیونونو ځلې ولیدل شوله. د دې ویډیو کتل داسې ژر په ټوله نړۍ کې خپاره شول لکه د اورلګیت په قطۍ کې چې وی پلتې پسې بل اور واخلي او په بل پسې بل اور واخلي. مونږ زخته ډېرې ښې مقالې لولو په ډېر مهارت ځیرکۍ او اوږدې هم لیکل شوي وي. هغه یوازې د ځیرکو خلکو لپاره دي. که څه هم اوس ډېر وخت لرو خو سره له دې هم مونږ د ټلګراف په سبک 12 ثانیې لنډ پیغام خوښ کړ. هنرمند وان ډیلکن او والنتینا ایزاګویرا دواړو واده کړی دی او خپل وخت د نیویارک او لاس انجلس ترمنځ په تګ او راتګ باندې تیروي. هغوی له یو کال مخکې راهیسې د متحرکو تصویرونو وړې ویډیوګانې جوړوي. د اورلګیت پلتې په دې متحرکو تصویرونو کې اصلي کرکټرونه ګڼل کیږي. کورونا د یوې سیمهیزې ساري ناروغۍ په توګه پیل شوله او د یوې نړیوالې وبا بڼه یې غوره کړله. ښځې او خاوند دواړو غوښتل چې دا د متحرکو پلتو پروژه پرېږدي. زه دفتر ته ولاړم او هغه ته مې وویل راځه چې یو ډېر ټلګرافیک یعنی لنډ او ساده کار همدا اوس وکړو. مطلب دا چې په ډېر اسانه ډول ډېر مهم او پیاوړی پیغام خلکو ته ورسوو. د ورځې تر پای پورې دا ویډیو زخته ډیره مشهوره شوه. هو مونږ په دې ونې کې سرګرولو ته هم وزګار نشولو. که څه هم په کور کې محدود یو خو له ټولې نړۍ سره مو اړیکه ټینګه شوله. د هغوی خبرې له خبريالانو سره وشوي او له ډیرو سره په سکایپ هم وغږیدل. د هغوی د 12 ثانیو ویډیويي پیغام په میلیونونو کسانو ته ورسید. که سړی دا ونه ویني چې څوک ټوخیږي خبرونه ولولي او فکر کوي چې دا ایالت 2 میلیونه نفوس لري نو هیڅ خبره نه ده. که یو څو تنه پکې ناروغ دي خو په دې نوي خبر چې د ناروغانو شمیر پکې هر ورځ 2 چنده کیږي. وان ډیلکن وايي په دې توګه یو څو زره کسان ډیر ژر زرګونو او لزرو ته رسیږي سلګونو زرو ته رسیږي او دا کار لا روان دی. ډیلکن وايي د نیویارک په تشو سړکونو کې اوس انسان ویریدلی شي او که هر څه ژر بدلون ونه مومي نو دی به سخت اریان او پریشان وي. د ویډیو د مهمو کرکټرونو یعنی متحرکو پلتو په څیر په موږ هر یو کې دا قوت شته دی چې د کورونا د وبا د خپرېدلو لدی زنجیري بهیر نه ووزو او د دې وبا د اور خپرېدلو مخه ونیسو. نسیم ستانزی امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگټن. قدرمنو لیدونکو د آشنا تلویزیون دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي او زه یو ځل بیا هم د زړه له کومې ستاسو د حوصلې نه مننه کوم چې د پروګرام تر اخره موږ سره مل وئ. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه همدا اوس پیلېږي چې هیله ده واورئ او په اړه موږ سره خپل نظریات هم شریک کړئ. نو له تاسو نه اجازه غواړو. شپې او ورځې مو په خیر، الله مو مل، روغ او رمټ اوسئ.